ډرامې د ماحول مطابق سوال غواړي مطلب د ډرامې په سیټ باندې اکټر ډایرکټر کمپرمایز سره کوي د ګوي په کم نظر ته په دې ډرامه کې خو زمانہ په دې رول خوشاله چې زمانه یو ملخه غونډه جوړه کړې ده خیر دین اسلام هغه خو زمونږ دی ویل چې مسلمانان یو خو زداري چې بس تسبیح زما په لاس کې اوس مې ملا ستا چولې دی او دا خاوت مې لکوټي زبرته سوې بچ بس په ډرامو په موبایل ډېر ما ملوم دې سپک مګوره چاته او ډېر خولي ډرامه د سبجیکټ ډېر خدي دا جنگریز سیب لیکل دي او ماشاءالله ډایرکټر هم ډېر خدي او موږ سره کاست چې دا ټول سمخ کې ولاړ دي د سینیئر کسان دي کیمرامین نو ډېر مزیدار شوق سره کار کیږي ان شاء الله او دا ډرامه ډېر ښه ډرامه او په سینیئر اداکارانو کې نو زمان بغدادي صاحب خو تعارف محتاج نه دي او بیبي در سره ماشاءالله د مور کا کردار ادا کوي او خو نرمند ده او زمونږ مشرم ده د دې کیمرامین چې دی سلیمان صاحب دی یو سینیئر او بس دا سیس لګي مسلې وی هغه وجنه زموږ فیمیل آرټیسټان د مسلې ډېر زیات راځي څه وجه ده لپاره خو ډېره د فخر خبره ده چې ما سره دومره سینیئر آرټسټان چې کوم دي که نه په دې کې زمان بغدادي صاحب شو بیبي شوه او بیا سوپر ډایرکټر چې کوم دی د پښتو واو جهانګیر شاه صاحب ډېر سینیئر ډایرکټر دی سو ډاکټر یو ډېر ښه پروفیشن دی ایکټینګ تم زه بد نه یم لکه بد نه دی خو ډاکټر یو ډېر معزز ډېر ښه پیشن نو هغه ته پرېښی و ایکټینګ ته راوتې څه وجه که نه زه چې د مردان پروډکشن چې کومه ډرامه ګورم ته پای کې خامخا دا څه وجه ده د دې ډرامې په حواله په زده ویم د دې لیکوال چې دی جنگریز صاحب دی او دا تکړه لیکوال او یو ډېر ښه لیکوال دی او فلمونه هم لیکلي تاسو یې ښه پیژنئ او دا په خپله زه ډایرکټ دغه کومه ما سره په دې ډرامه کې چې کوم د هیرو کردار کوي هغه मशहूर माहिर अमलियात और तावीज़ात पीर सैयद फिरोज शाह हर काम 100% गारंटी के साथ मोहब्बत में नाकामी, कारोबार में रुकावट, घरेलू झगड़े, मियाँ बीवी में इख्तलाफात, बैरूनी सफर में रुकावट, औलाद का ना होना, हर मसले का हल गारंटी के साथ होगा। एड्रेस पेशावर सिटी GT रोड। ما د ټول عمر په منډو یو کوټه آباد نکړه غنی تمه د جنت کړي د یو څو وخت په منځونو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمنو مراد علي کاټلنګ ما د پرواز ټي وی لخوا او موجود ما په مردان کې قدرمنو کله چې د سیډي دور نو د پښتو د ډرامې د عروج دور هغه دور چې کله ختم شو نو د پښتو ډرامه تقریبا چې په ختمې دور رااله او بیا چې کله د یوټیوب دور شروع شو دای سره د پښتو ډرامه یو ور بیا را ژوندې شو نن بیا موجود ما د یو ډرامې په سیټ باندې چې دا ډرامه یو ډېر ښکلې ډرامه ده د دې ډرامې ډایرکټر چې کوم دی هغه د پاکستان ټلویزیون د ډرامې د سیډي ډرامې یو ډېر تکړه ډایرکټر جهانگیر شاه صاحب دی چې هغوی د په کریډ باندې بشمیره سوپر هټ ډرامې پرتی دي په دې ډرامه کې ډېر ښکلې کاسټینګ دی زمان بغدادي صاحب دی میډم بیبي شیرینه ده مسکان ده نو ډېر تکړه تکړه هنرمندان دي کوشش به کوو د ټولو سره دوه څلور خبرې ډرامې په حوالې سره وکړو ټول لړمبې د ډرامې چې کوم ډایرکټر دی جهانگیر شاه صاحب دی سره خبرې اترې کوو تاسو دې خوښ السلام علیکم وعلیکم السلام مراد خان صاحب ټولو ناول غوستا ډېره مننه څه به وایې د ډرامې په حوالې سره د کومه ډرامه چې شروع د دې نوم څه دی د دې لیکوال څوک دی څنګه ډرامه شروع ده مراد صاحب دا ډرامه چې دا خو د لقمان تاج افیشل پروډکشن لپاره دا ډرامه جوړو او دا زما سره چې کوم ټول ټیم ولاړ دی کاسټ هم ولاړ دی د دې ډرامې په حواله په زه ویم د دې لیکوال چې دی جنگریز صاحب دی او دا تکړه لیکوال او یو ډېر ښه لیکوال دی او فلمونه هم لیکلي تاسو یې ښه پیژنئ او دا په خپله زه ډایرکټ دغه کومه ما سره په دې ډرامه کې چې کوم د هیرو کردار کوي هغه لقمان تاج دی او فرست ټایم خو نه ده خیر دا لږ مخکې کار کړی خو بیا آوټ وه نو دا یو نوې جنۍ ده نو دا هم پکې مونږ کار کوو انشاءالله دا به هم ښه ولګي او په سینیئر اداکارانو کې نو زمان بغدادي صاحب خو تعارف محتاج نه دی او بیبي ده را سره ماشاءالله د مور کا کردار ادا کوي او خو نرمند ده او زمونږ مشرم ده د دې کیمرامین چې دی سلیمان صاحب دی یو سینیئر او جی مونږ سره په دې کې یو نوی ملګری دی ډاکټر ابرار صاحب هغه پکې یو دوست کردار دی دا ډیډ زمونږ یو ملګری دی پکې یو کردار کوي شاهرخ خان دی نو بس لګیا یو چې کوشش کوو انشاءالله چې خبر راشي د خیر سینیئر هنرمندان خو یقینا هغوی ته دار څه پته صرف معمولي سین مطلب د سین مطابق یو دوه درې خبرې کوي پوه شي او دې کې چې کوم نوي آرټسټان دي د نوي کسانو سره
کار کول څنګه غړې تاسو؟ یاره جی سینیر خو دغه خبره باندې کو هغه خو پوي پار سمونه په کیمرې په انګل باندې پوي په ایکسپریشن هم پوي دغه نوې کې مسله دی چې هغه غریبانان چې په فرست ټایم کیمرا پیس کوي نو هغه ته مشکلات ډيري داغه مشکلاتو د وجه بیا مونږ باندې لګ برډن راځي مطلب زور دی چې هغه بار بار پویولو دغه کولو د کیمرې په انګل پویولو نو لګ ګران یا خو بس بهرحال مونږ بیا ما خپل خواري او مهنت هغه سره کوو مونږ وی چې هغه نه هغه شعر او روباسو کم چې زمونږ پکاري قدرمنو د وخت زموږ سره د پښتو د فلم د ټي وي د سټیج یو ډیر تکړه هنر من یو ډیر سینیر اداکار زمان بغدادي صاحب موجود دی سره د سره خبرې کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه دې مراد خیر؟ خیر بغدادي صاحب څنګه؟ شکر الحمدلله. زه خو ډیر خوشاله شوم چې دې مېرې ته تاسو مونږ ځان راورسو او دا ډرامې ماشاءالله کردارونه هم ډیر ښه دي او سپک مګوره چاته ډرامې نوم دی سپک مګوره چاته او ډیره ښکلې ډرامه ده. سبجیکټ ډیر ښه دی. دا جنګریز صاحب لیکلی دی او ماشاءالله ډایرکټر هم ډیر ښه دی او موږ سره کاسټ چې دا ټول ستا مخکې ولاړ دي دا سینیر کسان دي کیمرامین نو ډیر مزیدار شوق سره کار کیږي انشاءالله او دا ډرامه به ډیره ښه ډرامه وي. د نوې آرټسټانو سره کار کول تاسو یو سینیر اکټر ډیر وخت کار تاسو د بدر صاحب سره د مختلفو اداکارانو سره تاسو کار کوي نوې اکټرانو سره کار څنګه غړي؟ نوې اکټرانو سره خو ډیر خوند راځي لکه داسې لکه سړی چې نوسو سره لوبې کوي او نوسي خو ډېر خواږی پوه شوې که نه او دا نوي زور دی کې نه بس چې مهنت کم سړی کوي او په کار پوهېږي نو دا میدان دی د هغوی دپاره کم کار چې ته د شوق نه کوې د زړه نه کوې نو یقینا چې بخښي بالکل بخښي انشاءالله. دې ډرامه کې ستاسو کرکټر حوالې سره ته څه ویل غواړې؟ نو بس دې ډرامه نیگیټیو دی پازیټیو؟ نه نه پازیټیو کرکټر دی او ښه کرکټر دی ډېر مزیدار کرکټر دی انشاءالله چې ډرامه څوک ګوري نو بیا به هغه وایي چې دا ښه دی انشاءالله بي شیرینه شاهرخ خان زموږ دوستان دا ټول چې دا پروډوسر کم چې هیرو هم دی او ماشاءالله دا تاج نو دا ښه مزیدار کرکټر دی او خو انشاءالله کار ډېر ښه روان دی. ټیک شو میډم سره دوه درې سره خبرې کوو. السلام علیکم میډم. وعلیکم السلام. تاسو سره اکثر زموږ ملاقاتونه کېږي تاسو ډېر بالکل او یاره ښه خبره ده مختیم باندې سره دا خبره کوله چې لکه ټول را یوځای شو او ټیم ورک کار کوو لکه خاده کې چې خپل خپلوان را یوځای شي یو بل وویني او د زړه حال یو بل ته ووایي که نه. موږ په مصري آباد کې دی ځای کې په یو سیټ باندې موجود یو د ډرامې په سیټ او ډرامې نوم چې مې په فرست ټایم واورېد ډېر ښکلی نوم دی چې سپک مګوره چاته نو واقعي چې دا د یو معاشري یو اصلاح ده او ما خو ډرامه نوره پړاو کړې نه ده نه راته نوره پته شته خو چې کوم ډایلاګ ما له راځي او هغه زه وایم نو ما ته پته لګي چې واقعي د ډرامه کې جان شته او جنګریز صاحب خو ظاهره د جان پہچان والا شخصیت دی بالکل سینر لیکوال دی او ښې ښې ډرامې لیکلي دي امید ساتو چې نورې به هم ولیکو خو په دې کې موږ سره ښه خبره ده چې سینیر هم شته جونیر هم شته نوی هم شته خو دا یو فن دی که هغه نوی دی که هغه زور دی زه دا نه وایم چې دا بهی بس زه دې حد ته ورسېدم بس مکمل شم بالکل د چا میراث نه دی دا ټول عمر یو زده کړه ده او نوی د دې ته خوشحالي کې چې زه سینیر کسانو کې لوبېږم لګیم کار کوم نو چې زده کړه کوم او زده کړه ډېره زیاته ښه خبره ده. دې ډرامه کې ستاسو څه کرکټر دی؟ په دې ډرامه کې خو زبانه په دې رول خوشاله یم چې زمانه یو ملخه غوندې جوړه کړې ده خیر دین اسلام هغه خو زموږ دی ولې چې مسلمانان یو خو زه دا چې بس تسبیح زما په لاس کې اوس مې ملا ستا چولې دی او دا خاوت مې له کوټي زبر تاسو وې بچ بس په ډرامو په موبایل ډېر ما خوشوق ته کنه دا او زه چې کمایم نو خلک مال راضي دم درود لراضي استخارو لراضي استخاره ولا کومه زه پکې دم غړم نو خبره ده یار په دې کور کې برکتي سیدا او خلکم په لکه چې کم دي نو ولزي چې استخاره کو دا خو د نبی عليه السلام د زمانه نه د استخاره مشهور ده که یو رشتہ کیږي یا یو خدا سره خبره کیږي یا یو داسې روغ کیږي جرګه کیږي نو چې خلک استخاره کوي نو واقعي چې دا غیغه صحیح روزي. خیر تاسو په ریل لاب کې تاسو دین سره ډیر زیات دغه شکر الحمدلله بچي خبردار چې مشران یو خپل 15 وړه وخت خپل مونږ کوو د قران شریف تلاوت کوو ذکر د الله کو په دې الله خوشاليږي ټول عمر به شیرینه ژوندې نه وي نو دلته خو چې سکو نو مشهور یو خو چې الکم مشهور شو چې ځان سره سي اوس نو دغه د دین خبره ده بچیا ټول ته دعا کوم ټول زما د بچو په شانتي ټول ته دعا کوم ټول له الله کامیابی ورکړي هر یو انسان هر یو کس په خپل ځای خپل مهنت
مهنت کوي. مراد بھائی ډیره مننه. زه چې د مردان پروډکشن چې کوم ډرامه ګورم ته پای کې خامخا دا څه وجه ده مزدار خلک مینه رجی ما سره څه ور غواړي دې ډرامه کې تاسو څه کریکټر دی دیګه هو الله ما حل سره کریکټر به مینه جنې ورور به مانو به یې مسله جنگ شاه صاحب راغوختو بس دا کریکټر ته مطلب پته نشته ما د لا پته وخت پته نشته. د یوټیوب په حواله سره څه ور غواړي یوټیوب سره ډرامه څومره راجم دی شو د پښتو یوټیوب سره ډېر زیات راجم دی شو د ډېر خوشاله چې یوټیوب راغلی ځکه چې اداکاران مونږه وړه لکان نه غشتل هر زمونږ نه مخکې ډرامه نه خرڅېږي نه خرڅېږي بالکل مخکې ما نه چې انټرویو غشتې ونه ما تیاره ویډا سیډ خو غرق شو تابو شم مې ډېر خوش غرق شو ځکه زمونږ له غرور غته تکبر پکې زمونږ له کاله خدای پاک موقع ورکړه. بالکل قدرمنو زموږ سره یو سینیئر کیمرامین سلیمان صاحب ولاړ یقین چې تاسو ډېر زیات سلیمان صاحب وعلیکم سلام څنګه خیر دی شکر دی څه مصروفیات دي نن سبا بس مصروفیات دای دی روغ چې مخکې خو د شیدو د ورو بیا پکې هغه ختم شو خلک پکې بیروزګار شو زموږ هنرمندان چې واغي غریبانان په داسې ګرځیدل بیا اوس یو دور رالو د یوټیوب ان شاء الله دې سره کیمرامین هم راجم دی شو دې سره اکټر هم راجم دی شو دې سره ټیکنیشن نو د ټولو خلکو رزق پکې الله په دوباره ولګو نو موږ به دوی چې الله تعالی دې دا پروډکشن او دا یوټیوب هم دغه شان صحیح سلامت ساتي چې ټولو رزق پکې لګیدلی. ډاکټر صاحب دې کې تاسو څه کریکټر دی زما خو پکې دا ورور دی بدل پکې دا جنې غواړه تاسو دا ډاکټر صاحب ما دا کریکټر راکې چې ته پکې جنې ورور نه تاسو ډاکټر یو ډېر ښه پروفیشن دی ایکټینګ تم بد نه یم لکه بد نه دی خو ډاکټر یو ډېر معزز ډېر ښه پیشن نو هغه ته پرې خو ایکټینګ تر وتی سو ځکه نه خو پرې دی د ډیپټي نو سره غلې ما د شپې ډیپټي کو د ورځې اوس خو مرادي خو د امرګي ډېر ذات مجبوري اب دا خامہ هم باندې مطلب خپل پروفیشن نه پرې دی وانه کوم بالکل یقین کامیابی په دغه د خپل روزګار کله په یو دغه ته پرې خو د کنه غستا د فات ټایپ جاب دی او غستا فول ټایم جاب دی نو چې هغه ته نه پرې دی دا سره کوم د خپل شوق دی ان شاء الله دوانه وکاو. قدرمنو د دې ډرامې هیرو چې کوم دی لقمان تاج چې دی وخت زما سره ولاړ دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. لقمان څنګه الله کرم دی څه ویل غواړي د خپل ډرامې په حواله سره یاره جی اول خو تاسو یو جهان مننه چې ته په دومره ګرمۍ کې زموږ دی وړې غونډه ډرامې لرالې او ډرامې حواله سره به دا خبرو کوم چې زما لپاره خو ډېره د فخر خبره ده چې ما سره دومره سینی آرټسټان چې کوم دي کنه په دې کې زمان بغدادي صاحب شو بیبي شو او بیا سوپر ډایرکټر چې کوم دی د پښتو واو جنگي شاه صاحب ډېر سینیئر ډایرکټر دی نو زه ډېر شکرګزار دغه په دې چې هغه کو زما کلیپی کو شارټ پلی که هر سین چې هغه تو یم هغه ګورم نه ماته وی چې ټیک تا نو زما لپاره ډېر د فخر خبره ده او دا ډرامه چې کومه ده دا خاص کر نن سبا د زموږ د آرټسټانو ته ډېر سپک ګوري کنه نو دا مو دې حواله باندې کړی دا جنگي صاحب دې رائټر دی په دې کې موږ سره د ویلن کریکټر چې کوم دی زموږ ملګری دی دا جنید پکې ویلن دی او په دې کې موږ سره د آرټسټ دا مسکان تکړه آرټسټ مخکې هم کار کړي نو بس خپل هلې ځلې کو لګي د ډرامې نوم د دې ریلیزینګ تاریخ او دغه ها بس ریلیزینګ خدا دې چې ان شاء الله دا به نن کمپلیټ شي او هفته نیمه کې به ایډیټ شي د خیره سره او د ډرامې نوم چې کوم دی سپک مګوره چاته لقمان تاج افیشل یوټیوب چینل پلس پیج باندې دا به ان شاء الله شیر کی که خیر مسکان څنګه دی خیر دی تاسو خیر ډیره موده بعد په سکرین باندې ښکارش سو وجه سکرین اوټ وي بس داسې څه لګي مسلې وي هغې وجې نه زموږ فیمیل آرټسټانو ته مسلې ډېر زیات راځي څه وجه ده بس څه پرسنل مسلې وي هغې وجې نه د کور طرفه بالکل څه ویل غواړي ډېره موده بعد ډرامې ته رالي څه ویل غواړي نو بس دا زما خوش قسمتي ده چې دومره وخت بعد زه ډرامې ته راووتم واپس او لکه دونه ښه آرټسټانو سره دونه سینیئر آرټسټانو سره زما کار راغی او زموږ ډایرکټر صاحب چې دی هغه هم ډېر محنت کوي ما سره او لقمان چې دی هغه هم لکه مطلب د هغه په چینل باندې به زما ډرامه راځي سپک مګوره چاته د ډرامې د ماحول مطابق څه ویل غواړي مطلب د ډرامې په سیټ باندې ایکټر ډایرکټر کمپرومایز سره کوي څنګه ته ګوري په کوم نظر ته ګوري ډېر زیات ښه راته ګوري او ډېر زیات کیرینګ دی لکه مطلب زما ډېر زیات خیال ساتي او زه د دوی نه ډېره متاثره یم او زما آیندم دا کوشش دی چې زه بیا هم دوی سره کار وکړم او امید مې ده چې دا ډرامه به مې ډېره ښه کار لږ وکړه خو د ښه پروډکشن سره وکړه د ښه کاسټینګ سره وکړه نو نوم به دی له جوړېږي بالکل جی زما په خپل پوره محنتي دې ډرامه کې ستاسو څه کریکټر دی هیروین کریکټر دی سیټ ته کریکټر څه کریکټر دی او جی بس زه پکې هیروین یم او لقمان پکې هیرو دی او بس بیبي مې پکې مور ده نو څنګه د خپل کریکټر نه متاثر مطمئنه کو نه مطمئنه ډیره زیاته مطمئنه یم دا ما فرست ډے نن کار دی او زه ډیره زیاته خوشاله یم او جهانگیر شاه صاحب چې دی هغه هم ډیر زیات لکه ما سره محنت کوي کنه
نو بس د ټولو نه خلک خوشاله مطلب دا چې لکه بیا د پاره زما دې سره کار کولو ته زړه کېږي. ټیک شو قدرمنو دا تاسو وکتل د یو ډرامې په سیټ باندې موږ موجود وو. د یو ډرامې نوم دی سپک مګوره چاته. دا د لوکمانتاج افیشل نه ډېر زر ریلیز کېږي. د ریکارډینګ ډېر په تیزی سره روان دی. سره 15 ورځې بعد به ان شاء الله دا مکمل دی. به ایډیټینګ وشي او 10-15 ورځې بعد به دا ریلیز کېږي. نو تاسو دې په انتظار اوسئ. اوس په دې نه اجازه غواړم هر چاته چې خوشاله اوسئ، آباد اوسئ. الله په امان.